اخرنی سوال والو یو روز سوال کړی چې زما او زما د ښځې په منځ کې سورانۍ راغی په خبرو اترو کې، نو ما ورته ده وویې په غوسه کې که تا چېرته موبایل اوچت کو د هغه نمبر ټلیفون دې اوچت کو چې هغه ناشنایي نو ته طلاق یې. که تا ناشنا ټلیفون اوچت کو نمبر نو ته څه یې طلاق یې. دا طلاق کوشش وکړه اول کارو کې بیا پسې ګرځي توره والده اوس وله حل کړه توره. تا ته چا ویلي دي چې دومره غوسه کېږي چې دومره ګډې وډې وې؟ بعض پکې زما خوا راشي بیا دا ټکی هم نه وایي، لکه زه ورته تا ښځې ته څه ویلي بس دغه ټکی مې ورته ویلو. کم ټکی ما ته صحیح خبره وکړه په دې باندې جواب بلا دی، تا څه ویلي بس دغه هلته ښه په دم کې دې ویلي ته طلاق دی. اوس زما په مخ کې ته دومره د دې ټکي نه ویرېدې چې ویم نه چې تا کوم ټکی ویل، حالانکې دې سره طلاقېږي هم نه چې ته د عالم په مخ کې ووایې دې سره ښځه خو نه طلاقېږي. وروسته بیا داسې پابند شي د خبرو او د دې هر څه. الغرض جواب لرځو هغه دا چې دې ته الطلاق المعلق ویلی کېږي علی شرط، طلاق تړلی شوی په یو شرط پورې. لکه دلته شرط څه دی؟ که تا ناشنا نمبر ټلیفون اوچت کو ته طلاق دی، نو دې پورې وتړلی شو طلاق. دې کې د علماو اختلاف دی، ما څو پیرې داسې قسمه سوالاتو جواب کړی. بعض علما وایي دا طلاق واقع شو که دا کار یې وکړو طلاق وشو، او بعض محققین علما وایي په کې یو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی او نور معاصرین علما هم دي لکه شیخ ابن عثیمین او شیخ ابن باز، چې دلته به سوال د دې کس نه کوي چې ستا نیت څه و. که نیت د ده دا و چې طلاق ورکوو نو بیا خو طلاق شوه که دا کار یې وکړو، او که نیت د یو کار نه یرولي یا د یو کار باندې تیزي ورکولي نو بیا دا قسم دی یو قسم، او که دا کار وشو دی به د قسم کفاره ورکوي، او ګناهګار دی چې طلاق نه ګپ جوړ کړی هغې دپاره به توبه وباسي او ښځه نه طلاقېږي. نو دې ورور ته موږ دا وایو زموږ خپل ځاني زړه په دقې مطمئن دی که چېرته ستا اراده د طلاق وه نو بیا که ستا ښځې چېرته ناشنا نمبر ټلیفون اوچت کو نو ستا ښځه طلاقه شو، یو طلاق واقع شو. اوس پته چې دې نه مخکې د څو پېرې طلاقه کړې دا جدا خبره، که طلاق د نه ورکړي دا اولنی طلاق وشو. که نیت د یرولو دی و چې یاره نن سبا دا ټلیفون نه راځي د نوو نمبرونه زنانه تنګوي او دې دپاره، نو بیا او هغه دا کار وکړي بیا وروسته اوچت کړي نو تا باندې د قسم کفاره ده او کار دې غلط کړی دا خوله دې کنټرول ساته. مسلمان له پکاري چې خپله ژبه کنټرول ساتي. دا طلاق ګوره دې دپاره نه دی چې موږ پې ښځې یاره وګوره ښه، طلاق د څه دپاره دی؟ صحیح ده، خو داسې مختصر ټکی راته وایي طلاق دې دپاره نه دی چې موږ پې ښځې یاره وو، طلاق د څه دپاره دی؟ نه او صحیح شو تاسو تفصیل بیانوي چې ژوند نه تېري. طلاق د یرولو دپاره نه دی، طلاق به بیا ورکې چې کله ژوند نه تېرېږي. نو یا بس غلی شه، او که ژوند دې درجې ته رسېدلی چې هېڅ قسمه علاج نه روځي او د حل نه روځي نو بیا طلاق ورکوی به ورکې به. داسې دغه خبره ښځې ته دا باز چې طلاق درکړم طلاق دې کړم په دې دې راټینګه کړې ده چې صرف په دې ټکي یېرې، نو دا غلطه طریقه ده، په دې به اکتفا وکړو.